بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست بیا هم دوستانو. نننی درس ان شاء الله دا د تیر شوو درسونو نتیجه ده. یعنی تیر درس کې موږ الحمدلله زبر، زیر، تنوین دا ټول وپېژندل. دا اوس ټول سره یو ځای کوو. زبر و زیر او پیښ، تنوین، دوه زبرونه، دوه زیرونه، دوه پیښونه ټول سره یو ځای کوو او ان شاء الله یوه کلمه ترنه جوړوو. صحیح ده؟ نو زما یقین دی چې تاسو به تیر درسونه ښه تکرار کړي وي، زده کړي به وي او پې پوه شوي به وي. که چېرته تاسو یو ماشوم نه پوښتنه وکئ، یو الف ورته ولیکئ او زبر ورباندې واچوئ په څېره، که چېرته دا ماشوم دا لوستلی شو نو ډېره ښه ده. یا مثلا نون ورته ولیکئ که نه، نون او هلته پې دوه زبرونه واچوئ یا پې دوه پیښونه واچوئ. که چېرته دا ماشوم دا صحیح لوستلی شو نو تاسو کولی شئ چې دلته مخکې بیا لاړ شئ. دا ماشوم ته دا درس ګټه رسوي. دا په دې معنی ده چې دا ماشوم په تیر درس باندې ښه صحیح پوه شوی ده. لیکن که ماشوم نه پوهېده او تر اوسه پورې نن، نین، نون باندې نه پوهېده، جن، جن، جون باندې نه پوهېده که نه، دوه زبرونه، دوه زیرونه، دوه پیښونه څنګه تلفظ کېږي، که چېرته یو زبر، یو زیر، یو پیښ راشي څنګه تلفظ کېږي، که چېرته په دې ماشوم نه پوهېده نو بیا په دې نه پوهېږي. نو مهرباني وکړئ بیا هغه درسونه ماشوم باندې بیا تکرار کړئ. که چېرته پوه یو ماشوم او الحمدلله تفاوت یې کولی شو او په دې پوهېده چې دا زبر ده، دا زیر ده، دا پیښ ده، دا دوه زبرونه دي، دوه زیرونه، دوه پیښونه، نو دا په دې معنی ده چې دې ماشوم ذهن خلاص شوی، نو په ډېر اسانۍ سره به انشاءالله نننی سبق هم ووایي. صحیح ده؟ او که چېرته ذهن نه خلاص نو له تاسو نه هیله کېږي، خواهش کېږي چې هغه درسونه بیا ورباندې تکرار کړئ او بیا یې ورزده کړئ. د الله په توفیق سره انشاءالله شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من ویلو کله هم چې سبق شروع کوو د قرآن شریف نو باید په ابتدا کې اعوذ بالله او بسم الله ووایو. من ویلو چې کله په الف باندې زبر راشي نو څنګه به ویل کېږي؟ ا. با باندې هم زبر راغلی، با، ا با. دال باندې دوه زبرونه راغلي دي چې دې ته تنوین وایي، دن. کله چې دال باندې دوه زبرونه راشي څنګه ویل کېږي؟ دن. ابدن. څومره اسانه ده دوستانو که نه؟ الف باندې زبر راغلی ا، با باندې هم زبر راغلی با، ابا. دال باندې دوه زبرونه راغلي دن، ابدن. صحیح شوه؟ دومره اسانه ده ماشاءالله. کله چې تاسو ودرېږئ وقف کوئ که نه نو ابدا داسې لوستل کېږي. یعنی دغه دوه تنوینه ختمیږي، دا په الف باندې بدلیږي. دلته د الف د دې په خاطر لیکلی. صحیح شوه؟ که څوک پوښتنه وکړي د الف څه دپاره لیکلی، دا د دې په خاطر چې کله ته دلته ودرېږې نو بیا به دغه الف وایې، چې نه ودرېږي بیا به نه ویل کېږي. مثلا ابدن، که داسې موږ وایو ابدن نو، او که چېرته موږ ودرېږو ابدا. صحیح شوه؟ دا خو دلته اوس یوه کلمه ده. قرآن شریف کې خو یوه جمله داسې راځي که نه، نو کله چې ته دلته ودرېږې ابدا داسې به وایې. لیکن کله چې ته دا کلمه دې سره یو ځای داسې وایې نو بیا به ابدن دا رقم وایې. صحیح ده؟ انشاءالله ډېره اسانه ده الحمدلله. ګورئ الف باندې زبر ده، ا. ح باندې هم زبر ده، ح، ا، ح. دال باندې دوه پیښونه دي. موږ ویلو چې دوه پیښونه راسي څنګه به وایې؟ دون. ا، ح، دون. څومره اسانه ده دوستانو. احدن، احدن. کله چې موږ وقف کوو نو دغه دال دا به ساکن کوو. ساکن څه ته وایي؟ غړوندي ته وایي، غړوندي ته. صحیح شوه؟ غړوندی. هغه به انشاءالله وروسته هم راشي. نو په وقف کې به کله چې ودرېږو داسې به وایو احد، احد. لکه مثال قل هو الله احد. وایه چې ای الله جل جلاله یو ده، احد معنا یو. نو احدن. او کله چې ودرېږو احد. اخذ، اخذ. کله چې ودرېږو اخذ. یعنی دال به ساکن کوو. اخذ، اخذ. اذن، اذن. کله چې ودرېږو اذن، اذن. امر، امر.
مونږ ویلي را به ډکه وایو. صحیح ده. کله چې زبر وي ورباندې او یا پیښ وي نو دا را ډکه ویل کېږي، غټه ویل کېږي. لیکن که چېرته زیر وي، صحیح ده، امرې، که چېرته دلته زیر وایي نو بیا هغه باریکه ویل کېږي، نری ویل کېږي. امرا، امرا، انا، انا. صحیح شوه. بخیله، بخیله، خا دا ډکه ویل کېږي. بخیله. برارتن، کله چې بخیله باندې ودرېږو څنګه به وایو؟ بخیل. برارتن. وقف به څنګه کوو؟ براره. دغه تا ګرده تا کله چې په دې باندې موږ ودرېږو دوستانو، دا یاد ساتئ چې دا په ها باندې بدلېږي. صحیح شوه. که موږ یو ځای وایو برارتن، ګوره دواړه راګانو باندې څه ده؟ زبر ده، نو دا هم ډکه ویل کېږي، غټه ویل کېږي. برارتن. یا وقف، کله چې وقف کوو براره، براره. جعل، کله چې موږ وقف کوو جعل. جماعه، وقف جماع. حسده، وقف حسد. حشره. خشیه. خلقه. خلقه. ولې دلته ټول زبرونه دي؟ دلته پیښ ده، خو زیر ده، لقه، خلقه. ذکر، رفع، رقبة. وقف به څنګه کوو؟ رقبه. سرور، سرور. سفرات، سفرات. صحفا، صحفا. وقف به څنګه کوو؟ صحفا. مونږ ویلو که نه په دې ځای کې ویلو چې الف ده، وقف کې به ابدا داسې ودرېږو. دلته به وقف صحفا، صحفا، صحفا. وسطا. طا دا به ډکه وایو که نه، مونږ مخکې ویلو. وسطا، وسطا، چې کله ودرېږو. وسطا. طبق، طبق. طبقا، طبقا. ګورئ کله ودرېږو طبقا. طوا، طوا. وقف به طوا داسې کېږي. طوا. دغه یا بیا نه تلفظ کېږي. کله چې یا لاندې دوه ټکي نه وي که نه، نو هغه بیا نه تلفظ کېږي، د الف په شکل دا تلفظ کېږي. طوا. لکه موسی، موسی ګوره په اخر کې یا لیکل کېږي، خو هغه موسی ویل کېږي. صحیح ده، ځکه هغه یا لاندې ټکي نشته. عبسه، عبسه. عدله. علق، علق. وقف به څنګه کوو؟ علق، علق. عمد، عمد. عنبا. وقف عنبا. غبرة، غبره. صحیح شوه. وقف دا غبره او داسې غبرة. فعل. قطرة، قطره. قتل. قدر. قرئ. مونږ ویلو چې حمزه به شکل یا، حمزه د یا په شکل کې. قرئ، هغه حمزه لیکل شوی که نه، د حمزې په سر باندې ګوره زبر ده. نو قرئ. قسم. کبد. کتب. کسب. کفر. کفوا. لبدا. لمزة. لمزه. لهب، چې کله وقف کو لهب. مسد. نخرة. نخرة ګوره دا ما اشتباه وویلې که نه، غلط مې وویلې. اصل کې دلته تا د پاسه دوه زبرونه دي، باید زه څنګه ووایم؟ نخرة.
صحیح شو. ماشوم ته به دغه رقم په ذهن کې ورولې. کله کله خیر تم غلط ووایه چې دې لپاره چې ماشوم متوجه کېږي او که نه متوجه کېږي. دا مهمه خبره ده چې کله ماشوم متوجه شو پوه شو چې ماشاءالله ستا ماشوم ذهن په کار اچولی ده او ماشاءالله ډېر په څه باندې پوه شوی ده. نخیرة وجده وسق وقب ولد وهب همزة همزه هدى یا هدن. هدن دا په روانه کې هدا دا په یو ځای کې کله چې بل حرف سره یو ځای وایو نو هدن صحیح ده او کله چې ودرېږو نو هدا. دوستانو په دې درس کې تاسو وګورئ که نه مونږ کله چې یو څو حروف سره یو ځای کوو نو دا به څنګه تلفظ کوو. په دې درس کې مونږ مهمه خبره چې زده کړه هغه دا ده چې کله الف اخر کې لیکلی وي نو کله چې مونږ وقف کوو ودرېږو نو هغه الف به وایو لکه ابدا طبقا. او کله چې یو ځای وایو له بلې کلمې سره یو ځای کوو نو بیا به هغه الف نه وایو ابدا طبقا صحفا. همدارنګه مونږ دا خبره زده کړه چې کله هغه ګرده تا چې دوه ټکي لري صحیح شوه. مثلا دا سفراتین دا کله چې مونږ کلمه یو ځای وایو نو دا به وایو لیکن کله چې په دې باندې ودرېږو وقف کوو نو بیا به دا په ها باندې بدلیږي سفره داسې به وایو سفره صحیح ده انشاءالله. نو په دې کې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم ذهن په کار واچوئ. انشاءالله تاسو په خپله هم دا پریکټیس کوئ. باور وکړئ زما ماشوم هغه د قرآن شریف دغه رقم یو قاري نه زر زر دا داسې زر زر به ویلې که نه چې سړی ورته حیرانېده. نو همداسې زده کړی وم په ترتیب سره به زر زر ویلی شو. ما درنه پوښتنه وکړه ملکات دا ووایه کله به مې چې یو حرف باندې ګوته ورته کېښوده بیا بالکل نه شو ویلی ځکه هغه پوه شوی نه و. لیکن کله چې باور په الله وکړي د هغه ذهن ما خلاص که چې ګوره دلته الف ده زبر ده څنګه به وایي با ده زبر ده با دال ده دوه زبرونه دي دن با دن دغه رقم به وایي. یو واره چې دغه ذهن خلاص شو باور په الله وکړي چې دغه درس نه ده له دیجې نه واخله طبقین نه تر دیجې پورې ټول په یوه ورځ کې وویلي او دلته دغه یو څو کلمات هغه په یوه میاشت دوه میاشتو کې زده کړي وو. لیکن کله چې ذهن خلاص شو دومره په تیزی سره په خوشحالي سره مخکې روانو چې زه بالکل ورته حیران شوم ځکه هغه ته یې خوند ورکاو چې دا یو شی ده چې زما زه پرې پوهېږم هغه راځي په خپله ویلی شم. کله به چې هغه راغی پیښ راغی نو کو بیا به فو واو ون دوه زبرونه دي که نه کوفون چې وبې ویلې زړه به یې داسې خوشحاله شو چې وګوره ما کې هم دومره الحمدلله استعداد شته ده. نو تاسو هم کوشش کوئ انشاءالله چې په خپله هم ذهن په کار واچوئ د ماشومانو ذهن په کار واچوئ زنانه کور کې هغوی ته هم دا شیونه انشاءالله وروښئ. دا به انشاءالله ستاسو ټولو په خیر وي او الله جل جلاله به دنیا او آخرت کې اجر درکوي. دا یو درس بل هم وایو په دې کې مونږ ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیښ وایو. ولاړ زبر دا وړکی زبر د پاس داسې ولاړ لیکلی وي ولاړ زیر لاندې لیکلی وي چپه پیښ داسې صحیح ده په چپه یې لیکلی وي پیښ وي خو چپه یې لیکلی وي. دا څه معنا ورکوي؟ دا د دې معنا ورکوي چې دلته الف شته ده که ولاړ زبر و که ولاړ زیرو معنا دا ده چې دلته یا شته ده که ولاړ چپه پیښ و د دې معنا دا ده چې دلته واو اصل کې شتون لري د تخفیف لپاره هغه نه لیکل کېږي صحیح ده. نو د دې وجې نه دې ته ولاړ زبر دې ته ولاړ زیر او دې ته چپه پیښ وایي سرچپه پیښ صحیح ده. دا د یو الف د یو ی او د یو واو مثال لري. ګورئ که چېرته دلته زبر وایي مونږ به با ویلی که نه لیکن دلته ولاړ زبر ده دا د الف مثال لري. اوس به با داسې به وایو با به نه وایو به خو چې کله زبر وي ورباندې دلته زبر نشته ولاړ زبر ده با بی بو پوه شوئ اسانه ده. ګورئ کله چې زبر وي با بی بو دلته ولاړ زبر ده با بی بو با بی بو با بی بو صحیح ده که نه. د دې او د هغه د په منځ کې دا فرق ده. ګورئ موږ دلته ویلو با ده زبر ده ورباندې با ده زیر ده بی با ده ورباندې پیک ده بو با بی بو دا کشکیږي نه صحیح شوه صرف هغه زبر ادا کیږي ورسره لیکن دلته کشکیږي صحیح شوه. دلته چونکې الف ده ورسره یا ده ورسره او پیښ ده ورسره واو نو با بی بو
کشکیږي او زور اخلي. یا یی یو، را ری رو، ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو، آ ای او، ها هی هو، ع عی عو، ح حی حو، غ غی غو، خ خی خو، تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، دا دی دو، ذا ذی ذو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو. متوجه به اوسئ دوستانو. سا باریک لوستل کیږي، صا ډک لوستل کیږي. سی باریک، صی، سو صو. ګورئ فرق باید په نظر کې ونیسئ. ظا ظی ظو، طا طی طو، ظا ظی ظو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، آ ای او، ها هی هو، وا وی وو، ها هی هو، آ ای او. ان شاء الله دوستانو تاسو په دې پوه شوي. ډیر اسانه و. د زبر او زیر او پیښ په منځ کې او د دې په منځ کې فرق دا و چې هغه لږ لوستل کېده. با بی بو. صحیح ده. با بی بو، با بی بو. لیکن دلته چې با باندې راشي ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیښ څنګه به وایو؟ با بی بو. صحیح شوه. داسې فکر به کېږي لکه دلته چې یا الف ورسره یا یې ورسره او یا ورسره واو وي. صحیح شوه. دا په حقیقت کې د واو الف او یا په مقابل کې دغه ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیښ لیکل کېږي. نو ان شاء الله تاسو دا پریکټیس کوئ. ان شاء الله ډیر اسانه ده. الله دې زمونږ سره درته اسانه کی او الله جل جلاله درته اجر درکړي. ان شاء الله روان درس هم زمونږ دغه درسونو په څیر باندې اسانه ده. تربیه مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.